چټیات مه لیکئ که تاسو څه استعداد لرئ او الله تاسو په څه علمیت نازولی نو راځئ موږ سره بحث وکړئ. که مو بحث توان نه لرئ نو هیله مو دا ده چې چټیات مه وایئ، اقلا هغه انساني او اسلامي اخلاق مراعات کړئ. نن ډاکټر صاحب محترمه در مخه چې ته خبرې وکړې، زه یوه خبره کوم چې دا ژرې دې مبارک سي. خدای پاک دې عاجز درکړي. والله څه وکړو ملا صاحب، مولوي صاحب اوس مې پرېښود، خو بیا اوس خبر په یاد شو نیک کوم درته. که په دې او ګیره تاسو قناعت وکړئ خو ډېر ښه ده، خو مخکې مو ویل صحیح. موږ بې ګیرې قناعت وکړه نو د ژبې تر څنګ قناعت نه کوو. بې ګیرې مو هم قناعت پتا کړی ده. خدای پاک مو ونازوه مولوي صاحب. علما د مونږ سر سترګې دي، زمونږ تاج ده، د افغانستان د تاریخ عزت او افتخار علما. او په اول جهاد کې هم علما ډېره غټه ونډه درلود د روسانو په مقابل کې، او د دوهم جهاد د دې تور امپراتورۍ د امریکا په مقابل کې د علما خو زمونږ سره کرښه ده، او هر څه چې عالم وایي مونږ د هغه اطاعت کوو، او مونږ ته علما د پلار او د معنوي پلار حیثیت لري. یوه خبره درته وکړم قاري ډاکټر صاحب، خبرې خو هم ډېرېږي. دا ستا د والد صاحب عکس چې مې ولیدله تایشې و په دغه کې، نو یو یهودي د حضرت علي صاحب په هغه پخوا نقشه کښلی و. هغه د مولوي صاحب موزن د ما پیژندل، ما لا تر اوسه د خپل والد صاحب عکس نه ده پرېښی. هغه د مولوي صاحب موزن چې ډېر یو اوچت عالم و، د هغه باره کې زما د ژوند یو خاطره و، په هغه مې لیکلي و. نو قبلګاه صاحب باندې مو هم زما پروګرام ده چې ولیکم او عکس به یې شیر کړم. زمونږ مولوي صاحب انشاءالله. خو دغه مولوي صاحب داسې ما ته ښکاره شو چې ستا والد صاحب د خو داسې و چې دغه حضرت علي هغه دغه یې چې کښلی و، هغه تمثال یې چې کښلی و، نو هماغسې رقم و، هغه ابهت و، هغه دغه یې په هغه عکس کې موجود. مولوي صاحب موزن د افغانستان د سترو علماو نه و، پاک الله د جنتونه نصیب کړي. ډېر ښه عالم او زه ورنه ډېر ښه خاطرې لرم. اجازه راکړئ د افغانستان د میډیا په هکله یو څه عرایض ولرم او خپل افغانستان مظلوم او قهرمان ملت ته یې وړاندې کړم. تاسو وګورئ د افغانستان ټوله میډیا، کولی شم ووایم چې 95% د کابل میډیا چې د کابل د ادارې د تسلط لاندې ژوند کوي، دوی د اسلامي ارزښتونو په خلاف، د اسلامي ثقافت په خلاف، د افغانستان د تاریخ په خلاف، حتی د افغانستان د ملي ټرمینولوژي په خلاف هڅې کوي. ایران په ده کې یو د هغه ملکونو نه ده چې د افغانستان په میډیا کې ډېره غټ لاس لري، او هره ورځ بلا ناغه هر اخبار او نیوز چې پبلشیږي یا نشر کیږي هغه تحریفوي. د افغانستان میډیا تاسو وګورئ چې په 1900 کالو کې، په دې 1900 کالو کې تاسو همیش د پردیو په خدمت کې وئ. حتی که په کوم ځای کې 01 02 03 04 د افغانانو په کورونه حملې کولې، ماشومان یې وژل، علما یې په قتل رسول او کورونه یې ورانول، په ودونو باندې بمباري کول، په جوماتونو باندې بمباري کول، تاسو ټول هغه اخبار تحریف کړ. مګر تاسو بې خبر یاست چې مونږ د تاسو په خلاف 6,000 صفحې ټول کړی چې تاسو د چا سره کار کوئ. مونږ په ده هم پوهیږو چې ایران تاسو ته په مستقیم او غیر مستقیم توګه پیسې درکوي تر څو د افغانستان د ستر جهاد چې د صلیبي په مقابل کې ده کم رنګه وښیي. خو انشاءالله تاسو په خپل دغه مکارانه او بزدلانه او خائنانه توطیه کې هم ناکام یاست. بل عرض مو دا ده چې پرون یا بله ورځ چې مولوي صاحب ایاز نیازی په شهادت ورسید،
تاسو هم د هغه اخبار او د هغه نیوز تحریف خصوصا طلوع نیوز او خورشید نیوز او نور مطبوعاتو ما یو تعقیبول بالاخره خبر مو داسې که او داسې میډیا ته مو وښیل چې د دنیا بین المللي ترورستان یا خارجي استخباراتو دا کار کړی یعنی مونږ خبر نه یو خو دومره دروغ او ستاسو په توطیه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت خود پیږي دومره کم ظرفه مه یاست چې حتی د مونږ په عقل هم تاسو باور ونه لرئ بل موضوع دا ده زما ډیر خبرې دي راځئ انجینر صاحب زه مخالفینو نه دعوت کوم چې په همدې موضوع مونږ سره بحث وکړي زه مولوي صاحب او انجینر صاحب ستاسو په خدمت کې یو نور به انشاءالله تاسو سره وایم مننه نور مهرباني وکړه مایک د خلاص کا سعد الحنفي صاحب